محترم حاضرینو، د تیرو څو جمعو ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسنونو او معصورو دعاګانو مذاکره کوو. بیا خاص کر فتیر جمعه کې د اوداسه متعلق یو څه مذاکره ولا چې د هغې ابتدا موږ د دې ځای سره روانه کړې ولا چې د اوداسه دپاره یو ظاهر دی یو باطن دی. د اوداسه ظاهر صرف دا دی چې انسان د بدن د اندامو صفایي وکړي، د لاس دولولو په ذریعه، د مخ دولولو ذریعه، د پښو دولولو په ذریعه د انسان د بدن ظاهري اندامونه صفاسی. او د اوداسه باطن دا دی چې د انسان په زندگی کې نورانیت راسي، د انسان په زندگی کې روحانیت راسي او د انسان زندگی د ډیرو نورانی برکاتو سره مخامخ سي. دا د اوداسه باطن بلل کیږي. کچیرې یو سړی مسلمان نه وي، هغې اودس وکړي، نو زه دا منم چې د اوداسه کولو په خاطر به د هغې د مخ صفایي راسي، د اوداسه د کولو په خاطر به د هغې د لاسونو د پښو صفایي به راسي. لیکن چې په اوداسه کې کم باطن نورانیت دی، کم باطنی برکت و روحانیت دی، د هغې هغه شی نه په نصیب کیږي او هغه انسان د هغه شي څخه همیشه محروم او بې نصیبه پاتې. نو ځکه د مسلمان دپاره پکار دا دی چې دی کله اودس کوي او د اوداسه عبادت سرته رسوي، نو دی په خپله زندگی کې کوشش دا وکړي چې د اوداسه ظاهر او باطن دا دواړه زما زندگی کې ځای پیدا سي او دا دواړه زما په نصیب باندې راسي. لکه سړی چې اودس کوي نو د اوداسه څخه مخکې اولنی عمل انسان به نیت کوي چې زما اودس دا د الله تعالی یو حکم دی، زما اودس دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه ده او زما اودس زما د عباداتو دپاره د طهارت او د پاکۍ یو ذریعه ده. که چیرې یو بنده دغه نیت د اوداسه نه وکړي، هسې پر اوداسه باندې کښېني، نو زموږ بعضې فقها خو د هغې اودس بلکل اودس نه مني. لکه د امام شافعي رحمه الله په مسلک کې په اوداسه کې نیت شرط او ضروري دی. که یو سړی نیت د اوداسه څخه مخکې نه وکړي، د هغې اودس نه کېږي. لیکن زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې دا دی چې نیت دا په اوداسه کې شرط عمل نه دی، صرف سنت عمل دی. که چیرې یو انسان په اوداسه کې نیت نه وکړي د اوداسه د کولو، نو په اودس خو بلکل صحیح دی چې د اوداسه په ذریعه باندې کم عبادت دی ځان له روا کوي، هغه عبادت ټول په دې اوداسه ورته روا دي. لیکن د اوداسه چې کم ثواب دی، د اوداسه چې کم نورانیت و روحانیت دی، د هغې شي څخه هغه غریب محروم او بې نصیبه پاته سو. او د نیت سره سره چې سړی اودس شروع کوي، نو د اوداسه په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم جمله ویل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیثو کې د دې ډېر تایید او تاکید راغلی دی چې د اوداسه ابتدا په بسم الله الرحمن الرحیم باندې روانول. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کم سړی اودس وکړي او د اوداسه په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم ادا کړي، نو بیا چې د بدن څومره اندامونه دي الله تعالی هغې ټوله د اوداسه په ذریعه باندې پاکوي، د هغې پاکي په نصیب سي، د هغې روحانیت او د هغې باطني طهارت په نصیب سي. لیکن که یو سړی اودس کوي، د اودس په ابتدا کې بسم الله ځینې هیره سي نی ووایي، نو بیا خو د اوداسه چې څومره اندامونه دي هغې د اوداسه په ذریعه باندې صفا سو، لیکن کم روحاني برکت او کم روحاني نورانیت هغې د هغې سړي په نصیب کې نه راځي. نو ځکه د اوداسه په سر کې بسم الله ویل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیثو کې د دې ډېر تاکید راغلی دی. یو طرف ته بسم الله دا زموږ په اودسو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په معمولاتو باندې سنت عمل ګرځول سوی ده، او د هغې وینا او د هغې ادا کول دا ډېر معمولی عمل دی، کوچنی عمل دی، اسان عمل دی. د بسم الله په ویلو به سړي باندې څه ستړیا راسي، د بسم الله په ویلو به د سړي څه وخت مصروفه سي، او د بسم الله په ویلو به د سړي څه مال او دولت خرڅ سي. نو د بسم الله په ویلو سره پر انسان باندې ظاهري هیڅ مشقت نشته. لیکن کله کله زموږ د غفلت په خاطر، د لاپروایۍ په خاطر چې موږ زندگی په غفلت کې روانه کړې ده، د دې شیانو پروا نه لرو، د هغې په وجه باندې انسان په خپله زندگی کې د ډېرو غټو برکاتو څخه او د ډېرو غټو ثوابونو څخه محروم او بې نصیبه ګرځېدلی شي.